د دوی یو ویښته هم مه پرېږدئ. څنګه کولی شئ چې یو ملت له ماشومانو او ښځو سره یو ځای تباه کړئ په داسې حال کې چې ستاسو ضمیر آرامه وي؟ د اسرائیلو د دفاع وزیر موږ پر هغوی محاصره پراخه کړه، برېښنا، خواړه، اوبه او تیل مو پرې قطع کړل. موږ د حیواناتو په څیر انسانانو سره جګړه کوو. هغه څه چې مو اوس واورېدل د دویمې نړیوالې جګړې د یوه مجرم بیان نه و، بلکې د بل مجرم بیان دی. هغه او د هغه قوم څو لسیزې د ګازو د بټۍ په سر وژړل، بیا یې پر یوې ځمکې یرغل وکړ، خلک یې له منځه یوړل او د هغې شنه ځمکه یې له وچ ځمکې د مخه وسوځوله. دغو لوټ شویو خلکو غوښتل چې له ځانه دفاع وکړي، خو غاصبین په ژړا واویلا شول او د ځمکې اصلي خاوندانو ته یې د څارویو وصف او خطاب وکړ. هغه څه چې مو څو ثانیې مخکې واورېدل د اشغالګرې ادارې د دفاع وزیر یوانګالټ وینا او له څارویو څخه یې مطلب د غزې خلک ول چې د الاقصی په توپان په پاڅون کې یې له ځانه دفاع کوله. مګر موږ نن یوازې د ګالټ په خبرو توقف نه کوو. موږ به د دې خلکو تاریخ ته ورځو، د دې په لټه کې به شو چې د دوی دا څرنګه دین دی چې دوی ته د اغیارو یا په بل عبارت کوم خلک چې د بیزو یعنې شادل نسل لمسیو څخه نه دي د وژنې جواز ورکوي. اغیار یعنې غیره قومونه. په تورات کې د خروج په سفر یعنې کتاب کې تاسو د موسی علیه السلام 10 حکمونه ژباړه: تاسو څوک مه وژنئ، زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، د خپل ګاونډي په خلاف د دروغو شاهدي مه ورکوئ، د خپل ګاونډي د کور غوښتنه مه کوئ، د خپل ګاونډي د ښځې غوښتنه مه کوئ، د هغه د مرئي یعنې غلام، د هغه د مینځې، د هغه د غویي، د هغه د خره او د هغه څه چې ستاسو د ګاونډي وي د هغو غوښتنه او لالچ مه کوئ. په لومړي پړاو کې به تاسو د دې دیني اصل په هکله متحیر او مشکوک شئ چې په انفرادي توګه وژنه، د مالونو لوټ، همدارنګه په ټولنیزه بڼه نسل وژنه حراموي او هم د هغو خلکو عملونه به دې متردد کړي چې په دغه اصل باور لري. مګر یوازې یوه خبره کولی شي دا ګډوډي او تردد لري او تاسو ته قضیه تشریح او واضحه کړي چې هغه د اغیار یا غیر یهودیت مسئله ده او د موسی علیه السلام د تورات د پورتنی وصیت اصل او قانون پر هغوی نه پلی کېږي او یهودي به هیڅکله هم د دوی د وینې او عزت د تویولو په جواز او تر پښو لاندې کولو نه محاسبه کېږي. په عقیدة الملک کتاب کې دوه حاخامان یعنې مذهبي مشران هریو اسحاق، شبیره او یوسف الیکسور په ټولې بېشرمۍ، بېرحمۍ او څرګنده بڼه اعلان کوي چې هلاخا یا د یهودو قانون پرته له کوم ځنډ، کمي او زیاتي د اغیارو وژلو ته اجازه ورکوي او دا د تورات او د هغوی له پخوانیو سرچینو عهد القدیم سره مطابقت لري. دا دواړه مذهبي مشران په دې باور دي چې د غیر یهودو وژل جایز دي که څه هم هغوی د دوی د دښمنانو له ډلې څخه نه وي او دا تر هغه وخته چې د اسرائیلو خلک له خطر سره مخامخ کوي برابره ده که ملکي خلک وي او یا هغوی د یهودو دښمنان هڅوي. دا دواړه مذهبي مشران د اغیارو ماشومانو وژلو ته له دې امله مشروعیت ورکوي تر څو یې پلرونه او کورنۍ تر فشار لاندې راشي. دوی دواړه ادعا کوي چې زموږ د کړنې د بین الملل یا کومې بلې ادارې یا مؤسسې موافقې او تایید ته اړتیا نه لري، بلکې د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د یهودو د ځینو مشرانو تایید او موافقه ترلاسه کول کفایت کوي. دواړه مشران د دې خبرې تایید کوي چې د دوی دا فتوا یوازې په پخوانیو اغیارو یعنې غیر یهودو باندې نه پلي کېږي، بلکې د اوسنیو اغیارو لپاره هم معتبره او د اعتبار وړ ده. که موږ د نورو په وړاندې د هڅونې د دا ډول کړنو میراث د جګړې ډګر ته راوړو نو بیا له دوی څخه د څه شي تمه لرلی شو؟ د قتل قانون. د یوې مرکې په ترڅ کې چې یهودي حاخام مذهبي مشر مانیس فریډمن له امریکایي مجلې مومنټ سره ترسره کړه، په هغې کې له عربو ګاونډیانو سره د یهودو د چلند په هکله داسې څرګندونې کړي دي. هغه وایي زه په هغو غربي اخلاقیاتو باور نه لرم کوم چې د ملکي وګړو ماشومانو وژل، د مقدسو ځایونو ویجاړول، په مذهبي مراسمو کې جګړه او د هدیرو بمبارول جنګي جنایت بولي. هغه زیاته کړه چې د جګړې یوازینۍ اخلاقي بڼه او غوره طریقه د یهودو د جګړې دا طریقه ده: د دوی مقدس ځایونه ویجاړ کړي او د دوی نارینه ښځې، ماشومان او څاروي ووژنئ. د هغه پوځي عقیده ده چې یهودي تاریخ پوه او مفکر اسرائیل شاهاک یې داسې مختصروي او وایي
ډیری یهودي دیني عالمان یوې منطقي پایلې ته رسېدلي دي او هغه دا ده چې د جګړې په صورت کې د ټولو هغو کسانو وژل جواز لري چې له دښمن سره ارتباط لري، بلکې دا کار باید ترسره شي ځکه دوی ته د هالاخوا د احکامو مطابق په دې امر شوی چې ملکي خلک ووژنئ که څه هم په ظاهر هغوی ښه او نیک ښکاري. او دا هغه عقیده او نظریه ده چې په یوه وړوکي کتاب کې د نظامي اساسي قانون په توګه لیکل شوی او په منځني ختیځ کې د اسرائیلو د پوځ د مرکزي قمندانۍ لخوا خپور شوی او داسې څرګندونې کړي. کله چې زموږ ځواکونه د جګړې یا سخت تعقیب یا یرغل پر مهال له ملکي خلکو سره مخ شي او په دې ډاډه نه وي چې دا ملکي وګړي زموږ ځواکونو ته د زیان رسولو توان لري یا نه لري، نو د هالاخوا د احکامو مطابق د دغو ملکیانو وژل لازم دی. په عرب باندې باور کول په هیڅ صورت کې جواز نه لري که څوم هغه ځان ته متمدنه او روښان فکره وایي. د دې وینو تویولو تر شا د دیني حوالو په لټه کې ډاکټر عصام سخنیني په خپل کتاب الجریمة المقدسات کې موږ ته داسې څرګندونه کوي. د صهیونیزم د تباهۍ او وژنې خبرې په تورات او د هغه په صحیفو باندې متکي دي تر څو خپلو جنایتونو او نسل وژنو ته د مشروعیت بڼه ورکړي. سره له دې چې د صهیونیزم چې یو سیکولر غورځنګ دی او د تورات چې دیني مصدر ګڼل کیږي د دواړو ترمنځ ښکاره تضاد شتون لري، مګر د استعماري ګټو په خاطر به دا تضاد سمدلاسه له منځه ولاړ شي. د تورات نصوصو ته په کتلو سره چې د صهیوني غورځنګ لپاره د تاریخي سرچینې په توګه کارول کیږي په هغه کې به ډیری نصوص او نمونې ومومئ چې یهودیان د مستعمره او غصب شوي هیوادونو حرمت تر پښو لاندې کوي او په هغو کې تر جماداتو پورې هر څه له منځه وځي. د یوشع په سفر صحیفه کې موږ ګورو چې یوشع د کنعان پر خاوره یرغل کوي او د هغه لښکر د اریحا ښار ته ننوځي او له ننوتلو وروسته دوی د ښار هر څه ویجاړ کړل. دوی د ښار سړي، ښځې، ماشومان، بوډاګان، غواګانې، پسونه او تر خرو پورې د تورې په وسیله له منځه یوړل او ښار یې سره له هر څه په اور کې وسوځه او د خپلو ناسمو جرمي کړنو تورې د الله تعالی په نبي پورې کړ. سخنیني په دې باور دی چې د صحیفې صهیونیستي غورځنګ ته یوه بیلګه وړاندې کړې چې باید د فلسطینیانو سره په جګړه کې عملي شي او د هغه څه دي چې د اسرائیلو لومړني وزیر ډیویډ بنکورین ویلي وه. باید چې د یوشع بن نون له لارښوونو څخه د اسرائیلو د پوځي دفاع په موخه دایمي ارتباطات شتون ولري او هغه څه چې له دې وروسته پېښ شوي تاریخ یې بیانوي. وینې تاریخ د فلسطین د ناورین په تاریخي کتاب کې بریتانوي ټولنپوه مارتین شو په دې نظر دی چې دغه ناورین د نسل وژنې د مفکورې د تر ټولو لوی تاریخ څرګندونه کوي او د نسل وژنې یوازې د ارواحو په قتل او په مختصره بڼه له خپلو ښارونو څخه د اصلي هستوګنو په شړلو بسنه ونه کړه، بلکې په دې کې د هغوی د تاریخي هویت لرونکي ځای ویجاړول هم شامل و. د الولید الخالدي په تاریخي څېړنه کې موږ ګورو چې دغه ناورین له 400 څخه زیات کلي په پراخه کچه ویجاړ کړل، یعنې په هغه وخت کې د فلسطین نږدې نیمایي کلي ویجاړ شول او د دې کلیو څخه 292 کلي بالکل د ځمکې سره خاوره شول. خو دغه جغرافیایي نسل وژنه د انساني نسل وژنې پر ځای بدله شوه چې بدمرغۍ او جنایتونه یې په تاریخ کې تلپاتې دي او د هغه څه دي چې یهودي تاریخ لیکونکو یې د عربي تاریخ لیکونکو څخه وړاندې او د مخه تصدیق کوي، لکه څنګه چې د اسرائیل پوځي تاریخ لیکونکی اره اسحاق یادونه کوي چې یهودي ځواکونو له 1948 تر 1949 په یوه کال کې نږدې 10 لویو وژنځایونو کې په هر یو ځای کې تر 50 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 100 وړو قتل ځایونو کې هم قتلونه شوي دي. یو بل اسرائیلي تاریخ لیکونکی کاوری منشتاین لیکي چې د 1948 کال هره جګړه په عام قتل پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې ځینې عربي سرچینې یادونه کوي چې یو قتل عام لکه د دیر یاسین قتل عام چې د 1948 په اپریل کې رامنځته شوی و د 250 څخه تر 300 پورې فلسطینیانو ژوند یې واخیست چې د دوی جسدونه یې ټوټې ټوټې کړل او غړي یې پرې کړل او په سړه وینه یې ووژل. د دې سربیره د 25 میندوارو مېرمنو خېټې څیرې کړې او همدا شمېر ماشومان یې ووژل. نه یوازې دا بلکې سخنیني وایي چې د کلیوالو له سپینو بیرغونو پورته کولو او تسلیمېدو اعلانولو وروسته هم ډېر قتل عامونه رامنځته شول او ځینې تر هغه وروسته هم وشول چې کلیوالو صهیونیستانو ته د هغوی له شر څخه د ځان ساتلو لپاره خواړه او اوبه برابر کړل. د بیرته ستنېدو د مخنیوي له پرېکړې وروسته چې د جنرال یاکان الون لخوا اعلان شو او د هر هغه چا د مرګ سزا اعلان کړه څوک چې د غصب شوې ځمکې د پولې څخه د تېرېدو جرأت وکړي.
چې په پایله کې شاوخوا 15,000 نور خلک مړه شول چې ډېری بې دفاع ملکي وګړي وو. دا ځکه چې د یهودو پرته نور خلک د ژوند کولو مستحق نه دي، حتی که دوی د خپلو وینو د ساتلو لپاره تسلیم هم شي، ځکه هیڅ وینه پرته د هغې وینې چې د سرکښ خنزیر او یا مسخې شوي بیزو له نسله سرچینه اخلي د ساتنې ارزښت نه لري. دوی به څرنګه دا کارونه ترسره نه کړي کله چې د یهودو د لمونځ کتاب د غیر یهودو وژنه یوه ګناه وګڼله چې په یوم غفران کې بخښل کیږي، نو که چیرې یهودیان په یوم غفران کې عبادت وکړي لکه څنګه چې باید یې وکړي، د تر ټولو وحشي د نسل وژنې عقیده ده چې بشریت پیژندلې ده، چې په نصوصو یې په ټوله نړۍ کې د میلیاردونو وګړو لخوا باور کیږي، کوم چې د زاړه عهد تقدس بیانوي او بیا وروسته په ټولې زړورتیا سره راځي چې مسلمانان او هغه کسان چې هغوی د خپل هیواد دفاع کوي ترهګر بولي، نو پر دوی څه شوي دي چې داسې فیصلې کوي.